ښځې ولې خپل میړه مړ کوه او د بل چا سره تښتېدله؟ په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. د نظر له شریکولو نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې سره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. ښځې ولې خپل خاوند مړ کوه او د بل چا سره تښتېدله؟ د قصې تر پایه راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. یو سړي غلام بازار ته راوړ او په خرڅولو یې نارې پیل کړې چې غلام څوک اخلي. د بازار په خلکو کې هېچا غږ ونه کړ چې زه یې اخلم، خو په آخر وخت کې چې غلام بیرته کور ته یوسي په دې وخت کې یو سړي غږ وکړ چې زه غلام اخلم. غلام یو عادت درلوده چې چغلخوري به یې کوله، یعنې یو بل ته به یې شیطانت کوو او ټول عمر به یې دغه کار کوو. خو بالاخره غلام سړي خرڅ کړ او سړي د ځان سره راوسته، کور ته یې راوست او په کار یې پیل وکړ. تر یوې میاشتې پورې ښه کار وکړ. وایي چې په پښتو کې یو متل دی، هغه به زه نه وایم خو تاسو په خپله ښه پوهېږئ، نو تاسو هم په دې باندې ښه سوچ وکړئ چې څنګه چل و. غلام یې چې کور ته راوست، یو میاشت بعد یې خپل کار بیرته پیل کړ او د شیطانت کار یې شروع کړ. د یو څخه بل ته شیطانت وړه او د بل څخه بل ته وړه. نو په دې وخت کې چې کله د غلام او د سړي ترمنځ اړیکې بیرته خرابې شي، نو داسې کار یې وکړ. ښځې یې د دروغو په ویلو سره په داسې چل کې دوکه کړه. ښځې ته یې وویل چې ستا خاوند د بل چا سره لار لري، یعنې د بل سړي سره یې بلې ښځې سره لار لري تر څو وکولی شي د هغې سره واده وکړي. ښځه خو هغسې ناجاهله او نااهله شی ده. دستي د سړي په خبرو تېروتله او دوکه یې وخوړه. چې کله داسې کار ورسره وشو، نو ښځې ورته وویل چې زه څه وکړم تر څو خپل خاوند مې معلوم کړم چې آیا رښتیا زما خاوند د بل چا سره لار لري او که نه لري. ورته وویل که ته داسې غواړې چې خپل خاوند معلوم کړې، نو بیګا ته لاړه شه، د خپل خاوند ږیره دې پرې کړه. هغې وویل چې دا خو ډېر اسانه ده، دا خو زه کولی شم، خو چې کله داسې ته کوې نو باید هغه ویده وي. هغه وویل بلکل صحیح ده. ښځې د غلام په خبرو اعتبار وکړ او وغولېدله او د شپې لپاره یې پلان ونیو تر څو د خپل خاوند ږیره پرې کړي. خو دغه ساعت تېر شو. د لږ ځنډ وروسته یې د ښځې خاوند غلام ولید او ورته ویې ویل چې بیګا ته ستا ښځه د بل چا سره ځي، یعنې د بل چا سره لار لري او تا ته راځي، لومړی تا مړ کوي او بیا له هغه وروسته د سړي سره تښتي. هغه وویل زه څنګه اعتبار وکړم؟ ویې ویل که ته دومره اعتبار په ما نه لرې، نو بیګا ته ځان په پټګۍ ووهه او مه ویده کېږه. ګوره ستا ښځه به ستا خوا ته راځي او چاقو به یې په لاس کې وي او تا به پرې وهي او مړ کوي به دې. دغه وویل چې صحیح ده. نو نیمه شپه ده چې ګوري ښځه یې کوټې ته راننوتله، چاقو په لاس او د ده خوا ته را روانه ده. چې څنګه یې ستوني ته یعنې د ږیرې خوا ته چاقو راوړه، نو سمدستي پرې راخیز کړې او ښځه یې ونیوله او په خپل چاقو یې ووهله او خپله ښځه یې مړه کړه. زموږ مطلب په دې ویډیو کې داسې و چې د شیطانانو څخه ځان وساتئ او شیطانت مه کوئ، ځکه شیطان د خدای رټلی دی او شیطان هېڅکله جنت ته نه شي داخلېدلی. نو هیله کوم ملګرو چې د چغلخورۍ، شیطانت او غیبت کولو څخه هم ځان وساتئ. دا ډېره عظیمه ګناه ده او دا ګناه هېڅکله نه بښل کېږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه.